دا سوالم خور کړی دی وی نن سبا په بازار کې دا نوکونه خرڅېږي او دا نقلي باڼه جعلي د دې لګول څه حکم دی؟ د دې قسمه سوالونو جواب موږ ډېرو ځایونو کې کړی دی او واضح دی. دا باڼه لګول چې دې ته په عربۍ کې رموش ویلی کېږي، دا د دې نه منع راغلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصل الشعر نه منع کړې د ویښتو پسې ویښته لګول، او دا په وصل الشعر کې راځي په ویښتو پسې ویښته لګول. نو دا خو هغه حدیث کې دننه راځي. هر چې دا نوکونه لګول دي د اوږده اوږده دا چې نن سبا خرڅېږي بازارونو کې، نو دې کې تشبیه ده د کافرانو سره او د فاسق و فاجرو زنانو سره او د زناورو سره. د دې دلاسه حرام دي. دا شټایل دا د مسلمانانو د ښځو شټایل نه دی، دا یې د ډمانو نه یې زده کړی دی، دا یې د فحاشو زنانو نه یې زده کړی دی، د انګریزانو نه یې زده کړی دی. که نه داسې نه ده؟ زموږ د مسلمانانو دغه شټایل دی اوږده اوږده نوکونه، بلکې موږ ته خو شریعت ویلي نوکونه څه کوي؟ واړه کړي چې ګندګي پکې نه. نو بله دا چې دې کې تشبیه د حیواناتو سره هم ده، د زناورو نوکونه چې دی هغه اوږده وي. والله اعلم.